یو ملګری تپوس کړی دی چې څوک د خپلې بیبي سره د یو ځل نه زیات جما وکړي نو دی به څو ځل غسل کوي. مثال په تور د شپې په اوله حصه کې د جما وکړله او بیا چې د شپې په نیمه حصه کې بل جما وکړله بیا د هغې نه پس دی غسل وباسي نو دی به څو ځل غسل کوي. مثال په تور یو ځل به کوي که دوه ځل. نو د دې مسلې جواب دا دی چې د هر څومره جما کړی وي او په آخره کې دی غسل وباسي نو یو غسل د ده دپاره کافي دی. ها البته که څوک داسې کوي چې چا یو ځل جما وکړله د هغې نه پس یې غسل وکړلو بیا د شپې په نیمه حصه کې بله جما وکړله نو د هغې نه پس به د باندې بل غسل واجب دی بل غسل به کوي. دغه شانتې آخره کې بیا بله جما وکړله نو بیا د هغې نه پس د باندې بیا غسل واجب شلو. او که څوک درې ځل جما وکړي یا دوه ځل جما وکړي بیا هغې نه پس په آخره کې یو غسل د ده دپاره کافي دی.